حافظ الپورۍ. دا حافظ الپورۍ اصلي نوم ناظم و. د سوات د کاڼا غوربند په الپورۍ کې اوسېده. تاریخ لیکونکو د ژوند زمانه احمد شاهي عصر 1160 څخه تر 1101 ښودلی دی، چې تیمورشاه د دراني په زمانه کې 11شپږ هجري قمري څخه تر 1209 هجري قمري هم ژوندی و. د مثنوي په قالب کې یوه الفنامه هم لري. د شعر یو دیوان لري چې څو ځله چاپ شوی دی. د دیوان کې د نصایح وعظونه، عشقي او عرفاني موضوعات ته توجه شوې ده. هنري او ژبني ارزښتونه هم لري. سود سودا هغه کا چې بازار له بها یوسي، ته چې د استقالي ځای په بازار کې وړیا تشته، او باز په ځاله کې چا نه دی پیژندلی، قدر نشته د حافظ په الپوره کې. حافظ ویلي د الله پاک رضایت په دې نصیب نشي چې په ژبه خراب وینا کوي، چې ترخه او خراب وینا کوي، لکه د خالق رضامندي به څرنګ مومي چې مخلوق ته رسوي آزار د ژبې. خوږ ژوندون په ځان تریخ د زهر زقوم کړي، ته چې تریخ ادا کوي ګفتار د ژبې. د آتش کروټې د رنګ ساعت وړي شي، تازه کېږي دم په دم انګار د ژبې. کند شکرې وربه له دواړو شونډو، تل به نه وي د ویلو وار د ژبې. نجیب مومند سربندی. نجیب مومند سربندی د رحمان بابا د سبک له پیروانو څخه دی، چې د 12مې پېړۍ کې اوسېده. ژوند یې تر 1120 هجري قمري کال یقیني دی. د ده دیوان د ارواښاد خیال بخاري په زیار د پېښور د پښتو اکاډمۍ لخوا 1902 کال چاپ شوی دی. په دیوان کې غزل او رباعیات موجود دي. د ده شعر ښکلي تشبیهات او استعارو لخوا ډېر لوړ معیار لري. دستا باڼه دي لکه خارونه، زما په زړه دي تل پرهارونه. رخسار د گنج دی نجیب ورتلی نشم، چې د لیکنې پرې ښامارونه. خپل ځان په دې ډول د رحمان بابا پیرو بولي. د شعر او سر حلقه عبدالرحمن، زه نجیب د شعر دامنګیر یم. او دای د غزل 2 بیته را پفو چې د زلفو زولنې کړې، را معلوم شو زما د قتل سمانې کړې. چې هر څوک د خفګان په فریاد دی، دای پیدا ته جفاکار په زمانې کړې. عبدالعظیم سواتی د رحمان بابا د سبک له پیروانو څخه دی. 1180 هجري قمري کې زیږېدلی. ژوند یې 1253 هجري قمري پورې یقیني دی. د ده دیوان څو ځله په هند او پاکستان کې چاپ شوی دی. عبدالعظیم خان د تدریس دنده هم ترسره کړې. اشعار یې ساده او روان دي. په دیوان کې مخمس، غزلې او نور شتون لري. دیوان یې د پروفیسور نفیس الدین لخوا پېښور کې چاپ شوی. په جهان چې ستا د حسن کاروان پرېوت، د حیبته په ګلونو خزان پرېوت. چې دا ستا ښکلی ګلشن یې په نظر شو، عندلیب له محبته حیران پرېوت. میانعی متیزی د پېښور د خلیلو د سیمې اوسېدونکی و. د محمد شاعر زوی او د محمد سعید لمسی دی. د شاه زمان 1202 څخه تر 1214 هجري قمري په دوران کې اوسېده. د ده په دیوان کې غزلې، قصیدې، مخمس او رباعي شته. دیوان یې په 1213 هجري قمري کال بشپړ کړی دی. د موضوع له پلوه عشقي، عرفاني او اخلاقي رنګ لري. شعر یې خوند او رنګ دواړه لري. دیوان یې د خیال بخاري لخوا پېښور پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. زانګې پکې زړونه د عاشقو سره په وینو، ته چې چیرې کښېږدې زړه ګلونه په اوربل. میانعیم فارسي اشعار هم لري. نوموړی د رحمان بابا په پیروانو کې د اوچتې پایې شاعر دی. مطیع الله د رحمان بابا د سبک پیرو شاعر دی. او هندي ژبه یې شعرونه ویلي دي. ژوند یې تر 1250 هجري قمري کال یقیني دی. د ده په دیوان کې غزلې، رباعي، مخمس او نور فورمونه شته. د موضوع له اړخ اخلاقي، تاریخي، عشقي، اجتماعي او دیني دي. د دیوان سربیره یوه نورنامه هم لري. دیوان یې پر 1980 کال په پېښور کې چاپ شوی دی. استاد رښتین دته د خوشنوا بلبل لقب ورکړی دی. یو مناجات یې ډېر مشهور دی. دا یې یوه رباعي: هېر به دې نه کړم شیرینه یاره، ته ما هېر مه کړه د خدای دپاره. زه مسافر شوم د هند د لوري، ته خوشحالېږې د نورو یاره.